ستا په یاد کې شي اوږده د هجر نایټ ستا په یاد کې شي اوږده د هجر نایټ کله واوړم په لیفټ کله په رایټ او زما رنگ به ولې یلو یلو نه وي زما رنگ به ولې یلو یلو نه وي چې د یار میاننګي دی ریډ اینډ وایټ او که ته هر سهار سوې نو زه ویم رایټ انتظار مې درته وکړو تمام نایټ ایوري ډے دې په کوڅه باندې تېرېږم د نقاب نه دې ښکاره که دا مخ وایټ او هغه ډے په ما اختر وي زما یاره چې زما په سترګو ولګي ستا برایټ او که ته هر سهار سوې نه زه به یم رایټ هر یو ټرک ته د سامان په نظر ګورو دی راشن ته د ایمان په نظر ګورو چې یو ځای هم د راشن را نه خطا شي دی عمل ته د نقصان په نظر ګورو دا کولر راته د غېږې بچی ښکاري دې پنکې ته د جانان په نظر ګورو سواته کبونیر دی او کدیر ټول په مردان دی منګه کډواله یو خپل وطن په مونږ وران دی زمونږ ارادې د تار ترې نه هم راښکته شوې جاړې مخلوقه زمونږ ارادې د تار ترې نه هم راښکته شوې جاړې مخلوقه یو شی مې یار دی خو بهرحال زمونږ په جړاګانو خپه شوی ټول مردان دی منګه کډواله یو خپل وطن په مونږ وران دی او ځکه وران دی منګه په خیرنو سترګو خپل وطن ته وکتل ځکه د بونیر د سوات او دیر خلک راووتل نو ټول دی راوتلی که بوډا دی او که ځوان دی منګه کډواله یو خپل وطن په مونږ وران دی منګه په راشن کې دا شی نه وي بیا به تخته تازه کې چرته تورچه 3 پاو چاینا جبه ده جی تورچه 3 پاو شینچه نیم پاو تورچه 3 پاو شینچه نیم پاو سم شینچم لاچه و چقو پیسو سی شوا اسمان شینش داسې یو کار و چې یو کس ته خلک ډېر شی راغونډېدل چا تپوس وکړو تا ته د دنیا ولې راغونډېږي دا ولې وی چې خبرې کوم یاره شپېلې د خولې نه وځي سپایما خیال دی نه دی چې خبره کوم شپېلې خلک به راغونډ شي چا ورته ویل لکه داسې کار وکړه ډاکټر لاړ شه ستا په دې مرۍ کې څه ډیفیکټ دی کېدای شي علاج دلې وکړي ډاکټر له تللی دی سلام علیکم چې خبرې کوم ډاکټر صاحب شپېلې وهمه دا اوس خپله خبره هم نشم کولی دقه دا مرض دی
ډاکټر صاحب باندې مې یو مرض و هغه به د یو طرف کوږ و دا د کلي نه ته د کوم ځای نو د کوم ځای نه راغلی لرې که نږدې اوس راځه کښېنه چې علاج دله وکړم سمله سړی سمله علاج یې ولې وکړو راووتو 4-5 ورځې پس ملګری لاړ وی بھائی اوس څنګه یې هغه ورته لکه راشه دې خوا چې راغی وی څنګه به وی یاره وی چې کله ډاکټر صاحب لاړم نو یار ایک نه شد دو شد هغه خپلو دا را باندې پردی ولګېد تور چه 3 پاو شین چه نیم پاو تور چه 3 پاو شین چه نیم پاو لاچی و چاقاو پیشو سی شو اسمان شین شو سم شین چم بازار ته رالم چې د دړې مړې ماتې دي زمونږ یو ناظم صاحب او تحصیل ناظم صاحب هغه د دړې ماتولې چې د نالۍ پکې ښکاره شي ټول یو به دوکانونو ته نوځي زه رالم یو کس ماته وی ته په ټي وي کې راځي او په یو شي کې راځي بل شي کې راځي نو ته څه ووایه ما د چا دړې د چا بوډونه مات شو د ډېرو ډېرو دوکانونه مات شو دا په دې قوم باندې یو ډرون حمله ده د بازې بازې هوټلونه مات شو ما په دړه باندې تاوان کړو هغه زمانه کومېټې ما تکړه ما په مهنت سحر ما خام کړو هغه زمانه کومېټې ما تکړه د چا پیالې هم چې نکونه مات شو د چا دړې د چا بوډونه مات شو سړي په سترګو کې دا غټې غټې اوښکې رالې ما یې سړی راتاویږي ما یې ګړز ورکه دړوله یا ګړز ورکه دړوله دا بوډونه ټول هټاو ګړز ورکه دړوله دا بوډونه ټول هټاو پیچھے پیچھے جاؤ خانہ پیچھے پیچھے جاؤ اور پیچھے پیچھے جاؤ خانہ پیچھے پیچھے جاؤ میں بس کرو را بس کتا پہ ډیره مزدوری وکړه بس کرو را بس کتا پہ ډیره مزدوری وکړه اوس بشي د خیره تم 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 اوس بشي د خیره دا روډونه ټول کولاو پیچھے پیچھے جاؤ خانہ پیچھے پیچھے جاؤ او پیچھے پیچھے جاؤ خانہ پیچھے پیچھے جاؤ که خیال یو کړئ دا ماشومان په جړه به تاسو لیدلي تاسو خیر ماشومان نه خو ډېر ماشوم چین هغه داسې جړه کوي که خیال یو کړی د غوا دا بچوړې خپلې مور ته اواز کوي ما اردو کې ورته وایي ما هغه ورته وایي قربان داسې د میخې دا بچوړې د خپلې مور ته اواز کوي یم مورې یم مورې لکه څه شوې که نه هغه ورته وایي دا یما داسې د بېزي دا بچوړې هم خپلې مور ته اواز کوي مورې هغه ورته وایي مورې هغه بل اواز وکړي د مور ورته وایي داسې د ګډې دا بچوړې هم د خپلې مور ته اواز کوي ابه یا ابه هغه ورته وایي دی ورته وایي ما لپې
هغه ته وایي زوی داسې په دې خرچې د یو لګوټې کار سړی وکړي او د ناوخته پورې خپل مالک ته په شا وګوري باوباندې یوه شوه یوه شوه که خیال یو کړی داسې ډېرې ژبې دي لکه کابل زموږ ملګري هم هلته کې اکثر دي پخواني خلک دي اکثر آواز هلکه وطنداره په خدای په قرآن چې دا چیکه بیا پله راسه مړه پرېږده و کلیوال راسه په ګاډۍ کې دې بوزم وایي د ګاډۍ څه شی دی وی چمن نه به دې بوزم دا چمن چې شی دی روار وی دوړې موړې دې خراب ځای دی مړه پرېږده چمن بخت تا خندان به وطسندان به دندان بشکنه بخت خواب آلوده را پالوده دندان بشکنه سانو بیلیٹ رتو نالوے بابو غړنجې غړنجې والیه سانو بیلیٹ رتو نالوے بابو غړنجې غړنجې والیه مونږ تلو عمرې له کسان رالو ما سره په ټوخ کو جو شیر شو دنیا راغله چې پښتانه رالو زما زه چې کله آرام صاحب نه راووتم نو هغه هلک لیدلی وم د سلامپور وجې وی هغه دی هغه زما هغه هر څه ورته دغه کړي وو که نه چې وی زمونږ د مدیر صاحب ته سلام وکړه جماعه السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته کیف الحال یا اهل القبور هغه کس ما ته اهل القبور مو وایي دا مړو ته وایي ما ښه ما زه خو دلته نه یم هذا پاکستاني خلاص الشیخ صاحب جو زما بشان وچ لک تک تور او توپ یې اغوستی لکه په پیپ کې چې ولاړي که نه هغه په عربۍ شروع وکړه هغه په عربۍ شروع وکړه زما سره بیا ماتې نه وې ما ګاډی کچې ته کړو ونه شوه ما اړه صبر ونه کړم یا شیخ واحد کلام خلاص ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير شیخ اوس ښکته پروت دی راتاو شوی دی هلکه ما دا به داسې چلو شو وی دی وچ ده دې څه وایي دا زه صاحب ما ستا دا هم عربي ده زموږ دا هم عربي ده بیا په لیفټ کې خپلې کمرې ته ختو په لیفټ کې خپلې کمرې ته ختو که نه جي اوس ډېر شیخ خلک ولاړ دی پکې یو کمره غوندې یو دنګ زنانه پکې وه هغې خبره کوله په اشارو زه پوه شوم وی کاش والله که ستاسو به دې کلام زه پوهېده زما به دې کلام تاسو پوهېده نه څونه به ښه وه یو ما خپل وړو ته مور ته ټولو ته اشاره وکړه وایي هذا سم بکم عمي فهم لا يرجعون یو هلته کسان وخندل مور مې ویې څه وی ما د دې ځې لطیفې هم راځي او کسټم چور ګاډه خو تاسو به ډېر شعر دی وی هسې ځان نشه کمه که نه کمه هسې ځان نشه کمه که نه کمه او ما ته مې توبه کمه که نه کمه چغې کم چې تا باندې مین یمه بابا چغې کم چې تا باندې مین یمه جوړه تماشه کمه که نه کمه او وایه جانانه چې دا شونډې مې سرې په دنداسه کمه که نه کمه او بس که ای ملنګه زه دې ولیدم بنده دروازه کمه که نه کمه چا د رنګ سپین او چا تک تور اغستی دی چا د رنګ سپین او چا تک تور اغستی دی هر سړي نن ګاډی کسټم چور اغستی دی هر سړي نن ګاډی کسټم چور اغستی دی چا د رنګ سپین او چا تک تور اغستی دی چا د رنګ سپین او چا تک تور اغستی دی هر سړي نن ګاډی کسټم چور اغستی دی هر سړي نن ګاډی کسټم چور اغستی دی څوک د کمر لاندې او چا اور اغستی دی یو کس اغستی و بابا یا نوسي ته یې وی ډیته یې کا هغه وی څنګه وی دا کس چې داسې لاړه وی هغه ډیته کو که نه وی ته مې ډیته کا هغه چې ته په ریورس کې ولاړو چې خپل دا کړه جو ګاډی ښکته لاړ هغه نوسي هم خوښ شو بابا هم خوښ شو پکې د نوسي ته یې وی دا څنګه چلو شو وی ته وی چې ډیته یې که نه جو بیا به خلک ټول کلي کې به خلکو به دې قارو وی ډیته یې کا جو هغه به تښتېده لکه ډیته یې کا که نه چې بیا بس یو شاعر یو شی جوړ کو
وی یار چې د میلمه شي پاتې شپې ته کا یار چې د میلمه شي پاتې شپې ته کا او خلک چې وده شي بیا ډي ته کا A quick brown fox jumped right over the lazy dog. Okay, thank you very much for your dissection.